چې مې یو کومبل کې اخلي هغه دې چی سکسي ترورزه ژوند څنګه ده معاملې ښې تېرېږي بدې تېرېږي الحمدلله امن و امان ده بس داسې د ګلالۍ بچی الله را کړی داسې در خوشحاله یم خدای دې ښه درته لوی کړي خدای دې داسې باجورته داسې باجورته یو میلمه به بې خدمته نه وي تللی داسې باجورته ده داسې ستړی بس او داسې خپل اخلاق مېلمنو ته وایي ولې دې داسې ډول غواړي دا ما ورور ده دا هم لږ ډېر بې جرأته ده نور خو د سړي په سترګو ورننوځي دا زوی سره به لږ وخت تېر وي چې لږ ښه سي هغه ماشاءالله به لږ ښه وي ځوان جرأت غواړه وګورو سترګه سړی ده زه درې ورځې راغلم جرأت پته یې تاسو ته ولګي رحمالو سم کښېنه راځه که نه دا مېلمنو ته جرأت ورکړه دا خو بیا راغلی کوم ستړی نه څه آفرین بچه ډېر ښه وخت راغلی راځه راځه مېلمهګانو ته ستړي مه ورکړه خیرانه سلام راشه وځې نه ولیدل وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا خو رښتیا ډېر باجرأته ځکه تاګه معلومېده ستړي مه ورکړه ستړی مه شې ډېر باجرأته ورجک صاحب پاسې نه ډېر زړه ورتیا نه جګېدای نه سي کېنه دلته پاسې چای راوړه دا چای څه کوي نسکو چای خو بس کې دا خو زموږ د پښتنو غیرت د مېلمه پالنه پوه شوې داسې ته وایه وبچکو شین څه کوي د شیدو به وچکو ته خو راو به غواړو شیدو چای به راغلو ښځې شیدو چای راولېږه رحمان الله زو زر اوس به زما د امر منل ووینې څنګه امر مني زما خبره لکه ګولۍ دي چلېږي دا چا وینه مې ګرېتې ساسي اوس به ګورو او لک کرانه خلاصې منګرې دا پټ نه وي دا جوی دا څه غوسې شروع کړه چای مې راوړه د تی دلته ګېرله وار چا وکړو نه دا په کرارۍ باندې نه دي دا داسې دا خیر دا چاوې به وچکو بیا سره جنګ دوی مې غاښونه یو بل سره نه شي کړي دا داسې نه کوي پیالې ډکې که نه غوسې مه کړه خو دې ډکه که که نه نو چې باندې اودس وکړي مه کړه نه کوچه جوش کړي ګوره مه کړه دا ماشومان باندې خلک غوسې نه کوي ګوره څومره لکه غټ سانډه د غټ سوی د وس ګوره موږ ویل رښتیا باجرأته ده خو غریب بې جرأته ده ښځې ته هم نه دا چپاړې راورئ دا خو ته ولګېده که زه په دې سر کې ویستی باندې ما به کور کې خپله ښځې ته ویلې دا چا وویستم مه کوئ داسې مه کوئ چای واچوئ چای واچوئ اوس یې واچوئ دا خو دې شین راوړی که نه سم یې اچوه دا چای سم اچوه په جرأت سره کېږده ورته کېږده ورکړه مېلمه ته ورکړه سنډه مېلمه ته پیاله نه سم ته خولې کې وایي ترورزه خولو کې پیاله دا خو شیدو چای ته هغه ګورنه دا خو شین چای ده د څه کیسه وه چرګې من نوې شیدې نه دي کړې هلکه دا خو ماشاءالله ډېر باجرأته ده دا شیدې نه کوي نه د چرګې شیدې نه وي کړې غوښه بازي کړې وي هغه خو به دې راته کړې وي ماشاءالله دا خو هم ډېر باجرأته ده شور مه کوه او موږ خانداني باجرتان یو پوه شوې موږ د پلار د غیرت کیسې واورئ او ماشاءالله داسې د پلار د باجرأتۍ کیسې مې اورېدلې خو تاسو خدای چې دا شیان پیدا کړي راني صاحب بچا اصلي کوم ځای ونیسمه هلکه سړی په کوم ځای ونیسمه چی شي نه نیسي خو دې سره ویل وکړه